په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینه اوس ګل جوړوي په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینه اوس ګل جوړوي د آبادی امام زخم ته درمل جوړوي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د بلخ ولایت محترم واجد صاحب، د امارتي ادارو نور مسؤلینو، علماء کرام، مجاهدینو، د خصوصي سکتور نمایندگانو، راغلو میلمنو او د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د خوشحالۍ ځای دی چې موږ او تاسې د یوې مهمې اقتصادي پروژې د عملي چارو د پیل په مراسمو کې سره راټول یو. څو د بلخ په تاریخي ولایت کې د لاجوردو د کمپلیکس د عملي چارو د پیل شاهدان ووسو چې شاوخوا 1448 عصري پارتمانونه پکې د عصري خوندي او هوسا ژوند لپاره په نوې طرح او معیاري بڼه جوړیږي. دغه پروژه به یوازې د ودانیو او تعمیرونو مجموعه نه وي، بلکې د دغه ولایت د اقتصادي ودې، ښاري پرمختګ، ملي پانګونې د جذب او د راتلونکي نسل د هوسا ژوند یو روښانه سمبول به وي. اسلامي امارات له پیله د هیواد اقتصادي خپلواکي، کورني او بهرني پانګونې جلب او جذب او زیربنایي پروژو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. نن موږ او تاسې په ټول هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت او د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو له امله وینو چې هره ورځ اقتصادي پروژې پیل یا هم ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. لاجورد کمپلیکس د همدې مثبت تحول ښکاره مثال دی. دا کمپلیکس او دې ته ورته نورې پروژې به د بلخ غوندې مهم تاریخي، فرهنګي، تجارتي او صنعتي ولایت اقتصادي ارزښت نور هم لوړ کړي او په شمال زون کې به د اقتصادي تحرک سبب وګرځي. اسلامي امارت ژمن دی چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د زیربنایي، صنعتي، کرنیزو او ښاري پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې په هیواد کې د کوشتېپې ستره پروژه صنعتي فابریکې، د لویو لارو جوړولو، د برېښنا د تولید او په نورو مختلفو سکتورونو کې د پلانونو په نهایي کېدو او د تطبیق په برخه کې د عملي چارو پر پیل کار روان دی. د افغانستان اسلامي امارت ځان مکلف ګڼي چې د صنعت، کرنې، برېښنا او سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د مسکوني ودانیو رغول د ښارونو د تعمیر او د هیواد د اساساتو د جوړولو مهم اړخ دی. ولس ته په معاصرو معیاراتو سمبال سرپناه برابروي. اوسنۍ نړۍ د پرمختللو ښارونو، عصري زیربناو او منظم ښاري ژوند پر لور روان دی. افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري استوګنیز کمپلیکسونه او پرمختللي اقتصادي سیمې ولري. زموږ هیوادوال د داسې ژوند مستحق دي چې پکې امنیت، اسانتیا، پاک چاپیریال، تعلیم، روغتیا او ښاري خدمات په معیاري ډول پکې موجود وي. موږ تل ټینګار کړی چې د افغانستان اقتصادي ثبات او رغونه یوازې د حکومت له لارې نه،
بلکې د دولت او خصوصي سکتور د مشترک کار له لارې عملي کېدای شي. خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد د ملا د تیر حیثیت لري او اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ملاتړ خپل اساسي مسؤلیت ګڼي. موږ د دې سفر اساسي موخه هم دا ده چې په دغه ولایت کې د پروژو او اقتصادي فعالیتونو د ښه تطبیق چټکتیا او همغږۍ لپاره لازم ګامونه پورته شي. بندري خدمتونه 24 ساعته شي او ټولې ادارې له ځنډ پرته صادراتي او وارداتي اموالو ته خدمات وړاندې کړي، څو د ولسونو اقتصادي وضعیت لا ښه شي، د پانګونې لپاره زمینه لا پراخه شي او د ولایت د دوامداره پرمختګ لپاره عملي اقدامات ترسره شي. زموږ سره په دې سفر کې د بېلابېلو سکتوري وزارتونو او ادارو محترمو مسؤلین را سره دي، څو په بلخ ولایت کې د روان اقتصادي تحرک او پرمختیایي فعالیتونه او بندري چارو اړوند شته ستونزې، اړتیاوې او ننګونې له نږدې وګورو او ورته پر وخت رسېدنه وکړو. په پای کې د لاجوردو کمپلیکس ټول مسؤلینو، انجنیرانو، کارکوونکو او پانګوالو ته مبارکي وایم چې د هیواد د آبادۍ لپاره دا مهم ګام پورته کړی دی. الله تعالی دې وکړي چې دغه پروژه د خیر برکت د دغه ولایت د اقتصادي ودې او د هیوادوالو د هوساینې سبب وګرځي. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.